مینډولین چې د تار یو ساز دی پیل کړی، خو هغه ورته ګرانې وایستېدې او له خپل پلار یې د هارمونیم یا باجې زده کړه شروع کړه. تاسو زده کړه چې ونه کې دا نشي کېدی. زه ډېر ښه موسیقار یم، خو زما زوی ما نه زده کړې کوي او ما ته نه ګوري چې زما پلار څه کوي، هغې ماحول فایده نه اوچتوي. د دې مطلب دا دی چې دا هر څه انسان په خپله ځان کې هغه څومره شوق لري د میوزیک سره او هغه څومره طلب لري، څومره جنون دی پکې چې دا موسیقي زده کړي. زه 4 کال وم او دا یو ډېر انټرسټینګ خبره ده. زما نیکه استاد خان محمد موږ پنډۍ کې اوسېدو، هغه وخت بیا موږ پېښور ته رال نو هغه وخت خپل پلان په ځای کې وم او هغه هارمونیم غږوله. ما هغې ته ویل چې غږوم لږ ما ته پرېږدئ او ما به هسې طرزونه جوړول چې پته نشته ما به څه جوړول، څه به شاعري به ما کوله. زما شوق د 4 کالو نه د میوزیک سره او بیا چې زه د 7 کالو شوم بیا ما مینډولین شروع کړو. مخکې امانت استاد سره زما خو بس دومره پکې مخکې لا نه ډم، بلکې ډېر ګران انسټرومنټ دی. بس هغې نه پس ما بیا بابا چې کوم و محمد اسلم نومېدو او ډېر وښي نو هغو هم ډېر ښه وخت تېر کړی و خپل وخت کې. هغو استاد حسین نیازي صاحب سره 10-8 کاله هغو سره هغوی